او ما باز دومره سپک لیدلی دي، دومره سپک او شتي چې کله زنانه تېرېږي نو په هغې پسې به یو داسې خبره وکړي چې هغه مسلمان د هغې د اورېدو طاقت نه لري، دومره سپکه خبره به وکړي. شتي دي چې که نه شتي؟ که زما دا خبرې غلطې او زه ځان نه پکې زیاتی کوم ما ته ووایه چې داسې خو نشتې موږ نه دي لیدلي چې زنانه روانې دوی به په دوکان کې ناستې نو به دې زنانه پسې به څه وکړي؟ خبرې به پسې وکړي. او دوکان کې خو ډېر شی ناستې او د نقصان دی دوکان کې ناستې دا مې که چېرته زنانه دننه راتله غواړي نو دننه نشي راتلی او که راشي نو په دوی کې به بعض هغه فاسقان او فاجران دي چې کله دا زنانه وځي نو په دې پسې خبرې شروع کړي. زه یو پیر یو بازار کې دا واقعه ما لیدلې پخپله. یو زنانه تېره شوه، عربۍ زنانه وه او څه پښتانه ولاړو درې څلور، نو هغو ډېرې هغه سپکې خبرې وکړې چې زما په خوله نه راځي او نه یې موږ الحمدلله کولی شو په دې زنانه پسې. خو دا خو هغو ته پته نه وه چې دی پښتون دی په دې زموږ په دې خبرو پوه شو. زه پسې ورغلم دوا سلام مې ورسره وکړو، ای صاحب ما څنګه چې ما ته یې کتو حیران د عربۍ ګورې د پښتو یې زده کړې که څه بیا به ته په زور ما څنګه وایي خیمه ما ډېر زبردست کار دې وکړو. وایي څنګه چې پوه نه شو؟ ما یو زنانه ستا په ژبه نه پوهېده او خاوند یې نه ورور یې نه و هغه دې وشرموله. ته ما ځان ته مسلمان وې او بیا ته ځان ته پښتون وې، ستا په ښځه پسې ښځې کې ما شتي که ستاسو ښځې شتي وي او شتي ما که ستاسو ښځې بازار ته لاړې شي او دقه شان خبرې پسې وکړي تا چې کمې وکړي څه خیال دی؟ ستا په خور پسې څوک وکړي، ستا په مور پسې څوک وکړي او بیا مشکل دی چې په دغه ژبه نه پوهېږي. که دومره غیرتیان یې خو بیا په عربۍ کې خبرې وکړي مخامخ ورشي یا چې ورسره پلاري روري خاوني نو بیا دا تذکره وکړي چې ښه ټیټ چاپین کړي او کار دله وکړي مضبوط. دا څومره بې غیرتوب زه دې ته وایم چې یو زنانه را روانه ده، الله دې کړي چې کافره زنانه وي او الله دې کړي چې لنډې او تنګې جامې اچولي دي او ځان یې په شرمونو شرمولی دی. خو دا خو د هغې کردار دی که نه، زما او ستا کردار خو به د قرآن او حدیث په چوکاټ کې که نه. دې به اوس ته موږ ووایو زنانو ته مه ګوره، نو اوس څه وکړو چې وایي زنانه ځان داسې کړی. نو دا ښکلې خبره شو. ما او تا نه به تپوس ته قیامت په ورځ د چا مبارکي کېږي؟ زما د خپل ځان مبارکي به کېږي. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، ای مؤمنانو د خپلو ځانونو حفاظت وکړئ. الله وایي قیامت په ورځ الله ما نه دا تپوس کوي چې پلانیه ته چې بازار ته تللی وې تا ولې دې زنانه ته کتو، خو ما نه دا تپوس نه کوي چې په دې بازار کې چې دا پلانې ګرځېده دې لنډې تنګې جامې اچولې وې ولې دا تپوس الله ما نه کوي. خو دا تپوس الله ما نه کوي چې تا څه کردار ادا کړی.